ای ستورو په برېښنا د تندرونو لیکل غواړي، پښتو مې په تندو د اسمانونو لیکل غواړي، او دا داسې بې وسي ده چې په وینو ناوي کېږي. زما د ژوند کیسه یې په دیوالونو لیکل غواړي. ښاغلي عمر فیاض عمر صاحب خوندور کلام تاسو اورېدو، ستا یو نړۍ مننه کوم موده چې د رباب ټنګ خو دې ګوره هندوستانه پورې لاړو، د رباب ټنګ خو دې ګوره هندوستانه پورې لاړو. ای پښتون ادم خانه د نغمو نه دې لوګی شم، او د دوبۍ رنګین ماښام کې مې په زړه شوې، ما نه پاتې پېښوره د لوګو نه دې لوګی شم. په دې شعرونو باندې یو ځای د خوندورې نغمې لپاره دې ملګرو ته خواست کړو چې خوندور نغمه دې وواورو. ملګرو نه دې شي نازل په چا عذاب د مینې، ملګرو نه دې شي نازل په چا عذاب د مینې، جوړ شوی نه د لا تر اوسه یو خراب د مینې. ملګرو نه دې شي نازل په چا عذاب د مینې، ملګرو نه دې شي نازل په چا عذاب د مینې. چرته کې یو خوراته وه خیر نواب د مینې، چرته کې یو خوراته وه خیر نواب د مینې، جوړ شوی نه د لا تر اوسه یو خراب د مینې. ملګرو نه دې شي نازل په چا عذاب د مینې، ملګرو نه دې شي نازل په چا عذاب د مینې. په محفل کې چې دوره یا په سلام شو، جوړ د تکلس ویلی مې هم پیغام شو، نو اسویلو مې غزونو ته ځان جوړ کو،
غمجن مازیګر دی بیلتا غمجن مازیګر دی بیلتا په ما د سپین لاسونه سره کړل په ما د سپین لاسونه سره کړل د انغري ریبه